سونا خوان بکی اللہ دن نصیب کی ایسے گرنو حضور پاک مبارک مدینی پر جانان سلام واچو وعلیکم السلام وید مدینی منوری جانانا پر ماد چاہت دے حضور پاک مبارک ورطوید اللہ تسنو اید چاہ اللہ دا نمسو لخیستا دے خلقی داخلو وصل خکل احکاری دک احکاری لگ دلو دا خچا اللہ وید اللہ حق میرا بانی یا ہوئی ور پسید چاہ ہوئی ور پسید مور ہوئی پسید چاہ وید مور ہوئی پسید چاہ وید مور ہوئی پسید چاہ وید پلار شارحین دا حدیثوں کی ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ مبارک دی مبارک تشریح کئی چھ نبی مبارک گورا دری پیری مور یاد کا یو پیری پلار یاد کا معلوم دادا چھ دا مور قدر دا پلار نا زیاد شو نا 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 یو شان دے دا طولو با قدر احترام کے ہوئے دا دری پیر تکرار چھ پا حدیث کے پیغمبر پاک کھڑے رہے وی دے دا سو وجو نکڑے دی چاہا پلار ندے کھڑے دا سو وجو نبی سا وی نمبر ایک دادا شکل دا بچی دا مور پا حمل باندی او دا معشوم بچے نخم یاش دے او یو کال پوری دا مور چی دا نو دا بچی پا دیکھ پل حمل باندی گر رہی دا دیر گران کار غریب او دکی دی پا دی طرف نشی اسنا بچی تا تکلیف ملو نشی او دکی دی لی پاجیبان دازی دا دردونا برداشت کئی تکلیفونا برداشت کئی کلے پا یو طرف دردی کلے پا بل طرف دردی دا دی دردونو دا وجنا پیغمبر پاک مبارک دا دو کونو سردار امام الانبیاء مور یاد کچے دا مور دربان دا حق چی دولس میاشتی پخپلا حمل مبارک بانی گرو دا سکر نبی مبارک مور یاد کا دویم نمبر وی شکل دا بچی دا مور نا پیدا کی نا دا مور نا تپوسو کا چاگا غریب سونا دردونو تکلیفونا برداشت کی کدی حال کی مور وفات شی پیغمبر پاک مبارک فرمائی دا شہید دا قیامت پو رزبان بدا زنانا دا حیاء بی بی دا اللہ تعالی اے عبدیت کو تا ملاو دی چی دا بندہ دا اللہ تعالی دا امتی کی دا پیغمبر پاک مبارک امتیت کو تا ملاو دی دا زنانا با اللہ تعالی جل جلالہ دخپل خاون دا نکاح شریف محمدی طولو ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخین ہو تو چکم بچی اللہ ورکڑے رے اگر کی دا وفات شوا دا قیامت پورز بانے مدہ زنانہ دا شہیدانو پسند کی دا شہیدانو پسند کی بولا رہی دون الوی ازال دے پیغمبر پاک مبارک دویم فیر ذکر فرمائے چھے دا مور وی پا دے دویم پا پیرہ کے پیدائش کے مور چکم تکلیفوں نہ برداشت کی نزک نبی مبارک فرمائی چھے دے مور دیر قدر زکر دی دیر تکلیف ستا پا پیدائش کی بیان کرے ما تو مورے جی دریم نمبر پیغمبر پاک مبارک مور یاد کا وی بیادا بچی چھے پیدائشی دا خسمانہ کو لسان کار میں دیر گران کار داغ پا دی گر اے دی یخنے کی اگا ترونی تشی مچازے ڈک مچازے دا صفائی بیا چکر دنی مشپی دے مثال مچازیوں کی نمور زان اٹھ زی تراواری لون زی تراواری بچے اگئے زان چکر دے گا بچے اٹھ زی تراواری ارشتی لر کی اگر گرم کی پل زان اگر کے پا تکلیف کی کیوی خیر دے بچے بچے رانا یخنے خراب دے پکر میں کے دا پکی انتظام کئی بجلی لارا بگوزی ہوتے ہوئی تمام اشپا زارد دی مرد لیا سنو نشما نسما بچیرہ پاسی مورتوی تپسکی اور پردوی تپسکی ما ترجمہو کا کینی کی خیرپو کی آو اگا اس اگا زنانا وفات دا او اگا کسب دونس وفات دیزوی زنانا سوال جوابو کو دیر معمر ہوا او دیر غریبا کمزوری ہوا بابا سے سوال جواب کی مونا سے جی ترجموں کی بھی لگ رہا والا کستا ہوئی زی ماتوی جی لگ بننا تا ورزو میں خواہ چوارلو زواتکین استما نظمانا سلام نے قتل وی بچی تا زما بچی زما سر مسلمان وسیلی
وطن یو خبر لرا غستی میولی وی قربان زما دا لاسونه ګوره وی لاسونه زما اوسه پورې دا حیا ما چاته نه دغه خو ته زما د جومات امامي چې داسې ټول شنه ګوشنو دي ټول شنه شوي دا مخې راته خو دا شنو دا مړی راته وښوله دې باندې د نوکونو اثارو هغه کرښې وې خپې راته وښوله ټولې شنې مې ولې وی دا تا سره چې زما دغه زوی جومات کې کله ناکله درشي وی بېګې د سر نه راچېلې کړې وه ډېره زیاتې وه ډېره زیاته وي زه زوی لږې شوي دي او وی زه دونه والې زما د لاسونو او د خپې او د یاره به زه په ژړا شوم یا خدای موږ د دې تکلیفونو نه بچ کړي دام زوی شو الله وی او قدرې مور او پلار ته مه کوه او ته مور او پلار له ګزارونه به ورکې لاسونه ورغو باندې بوله شنې شنې پټې راولي دې پلار او دې مور تا له کومه مینه درکړې ده کوم محبت یې دله درکړی دی ما ورته وي مې صاحبې خدای دې درله ډېر خیر درکړي هغې ورته چې کومې خیرې کولې نو هغه زه نشم بیانولی ما ورته وي خدای به له خیر درکړي دا ما د صبر تلقین ورکو هغه مور یې سروظیفه وفات شوه زوی یې موجوده د هغه زوی راولګېده هغې دا عمرزو د خانانو کې واده کړی تاسو یقین وکړئ هغه ښځه ډېره عجیبه وه هغې ورته وي دغه یو کوي دې بل ځای کې واده کوي مشر زوی ته یې وي پلار دې بره وخېږو چې په پوړو باندې راکوزېږي دا سر سر ولوله خپله مور یې وهلې وه هغه باندې زوی مسلط شو دا سر سر یې پې ویشته مور یې ولاړه او تاسو نه تپوس کوم چې دغه کس سره به خدای کومه معامله کوي تاسو سوچ وکړئ نو زموږ نن زمانه کې مور او پلار زارېږه دا حافظانو علماو خپل بچي قرآن نه راولي زما په خدای قسم زه ګورېږم طالب د طالب نه وې چې د ده پلار راغی مور راغی دی ورته ونه درېده تعظیمن د محبت په نګاه باندې ده ته د طالب نه وې ګورې استاد یې راغی شیخ صاحب راغی او د ده حرکت ونه کړه زه یم دکې ډېر کمې دی تا کې دونه تکبر دی چې خپل استاد ته هم نه ودرېږي خپل مور او پلار ته هم نه ودرېږي نه که عالم ہے که طالب ہے که امی که زمیندار ہے عمر زید بکر ټولو کې د مون خدای پاک د مور او پلار قدر دی راکړي الله پیدا زړه د خلاصو آمین محمد بن اسماعیل بخاری کاغه دونه مقام ته رسېدلی او خو د مور په دعا باندې رسېدلی چې پیدا شو په سترګو باندې معذوره دی محمد بن اسماعیل بخاری مبارک او تاسو ګورئ چې نن په صحای ستاو کې د قرآن عظیم نه پس درجه چې ده هغه د امام بخاري مبارک د کتاب مبارک ولې ځکه چې دې پیدا شو په سترګو باندې ړوند مور به راپاڅېده او د نیمې شپې به چې نفل وکړه نو نور څه به د خدای نه نه غوښته د امام بخاري سترګې به د الله نه غوښته نیمه شپه به مور راپاڅېده مور بس مور گویا خدای دې موږ کې د مور پلار قدر عظیم خزانې دي قسم په خدای چې کوم طالب که سکول ته ځي که اخوا ځي مور ته ووایه ابې مورې چې څه ورته ته وایې بېبي زه پلاني ځای زه بچیه خدای دله ډېر خیر درکړه الله ته ګوره چې خدای دله خیر در نه کړو دا ګز او دا میده ته به د مور دا خبرې څنګه داړې دي داړې او تحفې دي لالونه او جواهرات دي لالې جولې ورته نیسه او دا لالونه ځان سره باندې تنګ ده عظیم نعمت دی مور او پلار لوی نعمت دی چې چا وکړه ما تاسو ګورئ دې بوډۍ به دعا کوله اے کریم ربا د نیمې شپې مې تمام شپه عبادت کړلو اے پروردګار عالمه خدای زما بچی پسترګو باندې معذور اے خداوند کریم زما دی بچی له صحت کامل ورکا یو شپه دا دوی مشبه دا دوی مدا دا تهجد کی لګیا دا ډیر یو کا یو شپه الله
جلاله تو جڑلا کریمائے کریمہ کریمہ یا لڑی دعاگانی درخواست نمیو کہ یا اللہ اس پورے زمان درخواست قبول نکڑو اے پروردگار عالم مہربان شاہ یا اللہ زما بچی محمد بن اسماعیل بخاری یا اللہ نظر راولا جدویو کا بی را لو دشوا بخوب کی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ شمان سبحان اللہ وی خود الوی پی وارا راملا سبحان اللہ وی اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ورطسوی وی اے بڑے زا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلامی ماں تاڑی رڑے دعاگانیوں کے چھے زمان بچی یا اللہ صحت ورکاس ترگی یا اللہ نظر پکیرا والا اے بڑے چھے کلت سبا پاسے دا کخپل لا سنہ چھے دا کم دے خودے تلی ولی دا دخپل بچی پا دیستر دوبانی دوان ہوا نو او دے شوی چاو نظر اینو چرا پاسی دوان استر بکی بیرے مورے رالا دا محمد بن اسماعیل بخاری مبارک پستر دوبانی لاسو اے چرا یو لاسی وہ استر گبینا دویمی وہ استر گبینا مور دعا شامل شوا پڑھلے گو عمر کے علمی دینی حاصل کا دریمی عشق مزنی و حدیث پسند پیغمبر پاک ممدہ محمد اسماعیل بخاری مبارک کی دریمی عشق موتا دکور نروزوی یخنی دے یخنی کمبل گرم دے دسال جازانشی حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النام خلقا تولش مبادی کسانوی زمان تجیس وزیدہ بڑستنے دا کمبل میں اخپی باری سر میں بھی پکنشن بٹولے سر میں بندی گی خلا باری خوش کل دا ازان شروشی نو بیاسن صابت دے گی اخپی پوٹی کے ازان دمار پشان راکونتی کی چه اوسا دا شیطانی خوب شا خودے تا گورے ولی دا ساتھ جب احتمام کرے اللہ دی ماں کم پیدا کی اللہ رتا سکر بیر بیر خواگا پاکی مازی کے اللہ خوب تو کدا دا خودے عبادت تھی ولی بنکو مغلا خودے دا کلی لا سنا کلی دماغ کلی سترگی کلی بدن را کرے او کلی رزق برا لرا کی الحمدللہ ہم بدا اللہ عبادت رکھو خودے دی مدو تاسو دا اللہ دی عبادت نا محروم بنی آمین جب دلد اخلاص اللہ آمین محمد اسماعیل بخاری مبارک روان دے اے موتا تا دیلم سب تکلیف دے موتا تا دیلم چاہتا زخبلت درمی میں سرحد تا تلیم جانینو مر قرآن و سنم منڈے تا تلیم در شیخ اللہ زمان آغاز داغینو دخلوشان بابا جی شیخ دی شیخ مبارک در طول زمان استازان مشران دی بیا خودے پردلتا خلق با بخاراتا سمرقنتا تاشقنتا اللہ زمان زلہ 400 اللہ بخارا و سمرقنتا سبحان اللہ شیخ صاحب ترزو پیشانی حال کیوں او دی شیخ صاحب ما او دیو زمین میں سے ما تا دعاو کا ما تا ویزا تا تا سوک دعا شیخ صاحب ما تا وی که دنی مشبی 2 بجی دا زمان اللہ سر شیخ تحجد بیا مطالعه زمان کما دا او اغاو کما او دنی مشبی تا 9 بینیم اللہ تا نیادو ایدا قیامت پورز بانی بداشت فریجان اللہ سیو دیدی شیخ صاحب اگری اللہ وقتدا سنی قدری دا میں خودے دا مشران اللہ سکوار علماء امین ہوئے علماء دا صلحہ دا نکان در اللہ خودے سکوما دیر عمرنا و دا زمین دا دعاگان دا پارا دا حدیثہ مبارک دا خدمت دا پارا یا ستے علماء دی خواہ نور پا دغا پکو تھپانے پٹی دینش افغانستان پورے الحمدللہ سعودی عرب تا دا دیکھے زلانم افغانستان دا لغمان تا ما توی مولانا سے میں جی وی تاسو دا سربندی زمان کرے وا نو ما وی کم دے کی وی پخلوشان بابا جی سا سبحان اللہ وی کلا پٹکی تا لیدوی بابا جی تا تصفو 3 ولونا پریخ وی اگا ولونا تا باتا ترنیلی میں اللہ شکر دے چه زمو دا شیوخ دا برکتا پاکی زمو دا گناہگاران و لاسو پا پٹکی کی چلے دلی مشران دا دی خدیرہ تخسقینا بیر دی جسد خلق دے ما تا موئے جی محمد بن اسماعیل بخاری دریم یاش کے مزلو کا یو کس نے تپوسو کہ پلانی کس بکم لے ویدہ مخامخ تے کنے چی دارا روان لے آگا ناگا نا قبلی تلانی تکی
قبلې ته چې لاړې ورته کړي امام بخاري صاحب مبارک واپس روان شو چې چا نه تپوس کړی هغه پسې ورېده که دې خوا راشي ولې دا صاحب چې دی دا مولانا صاحب راغلی دې تا پسې مزل کړی دی او تا سره د پیغمبر حدیث یو ما سره شته که نه وایي دا کس خو راغی خو واپس روان شو خفه شو که ولې څه چلو شو هغه ورته وویل الله زه خو پوه نه شوم ورمنډې صاحبه ته راشه ته خو مېلمې څونه مزل دې کړی دی راشه موږ سره کښېنه هغه ورته یې قربان ما 3 میاشتې مزل کړی 3 میاشتې چې تا سره د پیغمبر حدیث مبارک دی وایي تا قبلې ته لاړې چې ته د قبلې ادب نه پېژنې او تا کې ادب نشته زه تا نه بېادبه سړي نه زه د پیغمبر حدیث نن سبا به تا کې د قبلې او د دغه شته چې لاړې دوکې کړي خلک کوم خوا توکي نه د قبلې فکر شته سوچ به کې میتیا نه شي کې چې قبلې ته مخ نه کې شا نه کې دې طرف ته د دې اهتمام کو لاړې توکي سوچ وکړه قبلې ته خو لاړې نه ته کوم چې بېادبۍ کې را نه شو ته خو به کعبه خو عربستان کې ده کعبه عربستان کې ده په دې محراب کې چې ولاړې نو کعبه کوم ځای کې ده یو سړي مولانا صاحب نه چا تپوس وکړ که صاحب جمع ورکوله وی حضرت تا به زه خو زه جمع کوم خو لږ مې تپوس کوم وي څه وایي چې زه ته کله ودرېږې نو ستا مخې ته سي هغه ورته وایي دیوال او که نه د شا خبره ولې دیوال نیسي خبره خو دغه ټیک ده که نه جواب راکړه ټیک ده او که نه بل کس کوي ټیک ده ما ته وګورئ هغه ورته وایي زما مخې ته دیوالي بس هغه وایي زه تا پسې مې دونه لمونځونه کړي واپس یې راګرځوم ویې وایي وایي په ایمان زه چې کله یم الله اکبر نو زما مخې ته دیوال نه کعبه بیت الله شریف مخې ته راته بیت الله شریف ښکاري تا ته دیوال ښکاري افسوس خبره ده هغه وی والله چې دا تصور خو زما نه تصور به کې داسې به وګڼې چې زه بیت الله شریف مبارک ته د هغې دیوال مبارک ته مخامخ ولاړ قسم په دې چې کله ناکله موږ ته ولاړې یا تاسو وایم چې حجر اسود دی مخامخ ته ځکه زمونږ د پاکستان قبله چې ده د پاکستانیانو هغه د حجر اسود مبارک دی ما په حرم کې چې کله به ګرځېدم ما به د علماء صلاحانو د دې ملابانې ته چې زمونږ د پاکستان قبله کوم ځای ته راځي چې دا پاکستان پکې موږ ویجي دي حجر اسود مبارک بس هغې ته ویم کوم مې چې کومه نه راځي چې هغه حتیم مبارک دی هلته یې کو چې کومه بیا نه راځي نو هغه طرف بیا هغه طرف چې د ټولو طرفونو ته مې لمونځ وکړم چې داسې اړخ پکې پاتې نه شي چې دا خدای موږ ټول یو ځای ملګري کړو زړه د خلاصانیلو چې کله مې د پیغمبر حدیث لیکه د مور دعا ورسره ده بېادبي د کعبې نه مبارک نه برداشت کوي چې تا نه به زه څنګه د پیغمبر حدیث مبارک زده کړم چې کله مې حدیث لیکه غسل به یې وکړو اودس نه او د شردان به یې وکړو بیا به یې ولامبل بیا به یې پاکې جامې بیا خوشبوي چا ورته وي صاحب دا خو ډېره ګرانه ده یو حدیث ته ته غسل کې وایي قسم په خدای زه چې کله د پیغمبر پاک حدیث په بخاري شریف کې جمع کوم زه یم خدای ما نه د پیغمبر مبارک ته ډوب بېادبي وکړه ما نه د سرورې کولې د حدیثو بېادبي خدای نه وکړه خلکو د عزت خلکو ادب پکې و د پیغمبر مبارک د حدیثو چې یو سړی په قلم لیکل کوي هغه وایي بغیر د غسل نه بالا خوند نه راکوي بغیر د نوو جامو نه بالا خوند نه راکوي بغیر د خوشبو لګولو نه بالا خوند نه راکوي چې زه د حضور مبارک وینا لیکم او زما بدن مې ورته غسل کېدی وي چې ما ورته لمبلې وي او پاکې جامې مې ورته نه جوړې داسې خلکو له به خدای لوړ مقام ولې نه ورکوي چې هغه نن په قبر کې پروت دی نعمانیه مدرسه فیض القرآن مدرسه پاکستان افغانستان مصر په ټولو کې شیوخ لګیا دي د امام بخاري مبارک هغه حادثه چې چا د پیغمبر د حادثو قدر کړی دی نن به شیخ ته په غټ سټیج باندې دغه کتاب مبارک په احترام سبحان الله ادب چې کوم کمال دی او بیا د مور پلار په دعا کې قسم په خدای دې ګورې ناشنا خبره بایزید بستانی مبارک چې دی دې مبارک یو ځل نور ته وایي مورې اجازت راکوي څه دپاره وي یو کال چیلو باسم غره کې اسمس کې
بچیا زه بوډۍ یم او ډېره کمزوري یم ته زما خدمت وکړه نو څه څه اوسه هغه ورته وایي نه خیر د مور اجازت راکړه خیر مور مجبوره شوه بایزید بستاني مبارک ته اجازت ورکړه چې زه بچی بس لاړ شم نو چې توس چیرې وباسې